افغانستان اسلامي امارات ځواکونو د زابل ولایت په شمالزو ولسوالۍ کې یوه بې پیلوټه ډرون الوتکه تر دې مخکې چې خپلې موخې ته ورسیږي رانسکوره کړې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارات ځواکونو د زابل ولایت په شمالزو ولسوالۍ کې یوه بې پیلوټه ډرون الوتکه تر دې مخکې چې خپلې موخې ته ورسیږي رانسکوره کړې ده. د سرچینو په وینا دغه پیښه تېره ورځ رامنځته شوې او د سیمې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ډرون په هوا کې هدف وګرځوي. ویل کېږي چې ډرون د مشکوکو فعالیتونو لپاره د سیمې پر فضا ګرځېده، خو د افغان ځواکونو له چټک غبرګون سره مخ شوه او نسکوره شوه. سرچینې زیاتوي په کندهار ولایت کې هم تېره ورځ دوشنبه یوه بله ډرون الوتکه رانسکوره شوې ده. د راپور نور له مخې دغه ډرون هم د امنیتي ځواکونو له لورې د تعقیب او تخنیکي څارنې وروسته له منځه وړل شوي. په دې توګه له تېرې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو له لورې د رانسکورو شوي ډرون الوتکو شمېر 4 ته ورسېد. چارواکو لا تر اوسه په رسمي توګه د دغه ډرونونو د اړوند لوري یا د هغوی د اصلي هدف په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو سرچینې وایي چې پلټنې روانې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په وروستیو ورځو کې د هېواد په سویلي ولایتونو کې د ډرون الوتنو شمېر زیات شوی چې د خلکو اندېښنې هم راپارولې. د امنیتي ځواکونو له لورې د دغه ډرونونو رانسکورول د سیمې د امنیت وضعیت په تړاو یو مهم پرمختګ بلل کېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډرونونه د کوم هیواد یا ډلې پورې تړاو لري، خو امنیتي سرچینې ټینګار کوي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د هر ډول ناقانونه استفادې مخه به ونیول شي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په څو بېلابېلو سرحدي سیمو کې د هوایي فعالیتونو راپورونه زیات شوي او افغان ځواکونه وایي چې د هیواد د خاورې فضا ساتنه یې لومړیتوب دی. تمه ده چې په دې تړاو به راتلونکي څو ساعتونو یا څو ورځو کې نور رسمي معلومات هم له رسنیو سره شریک شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.